سلورم دعا دا روایت تا انس ابن مالک تا امام طبرانی پا معجم صغیر کی راوڑے دی دیر خیسته دعا دا دی کی گورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل تویلو معاذ بن جبل ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل دينا لأدى الله عنك اے معاذ زتا تدیسی دعا ونخیمه کچرت تا دغ دعا وغخت دا اللانا او پتابانی دا قرز تابانی دا غرم را قرزو رب العالمین بدا قرز ستار طرف نورکی ستار طرف نورکی سمت لب دی اللہ بتاتا آسانک او دیکی واقعی دی سمرازی چی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بن قرزنو منزل نور آگلی نبیاتی تپوسو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنوی یا رسول اللہ کسرت لارکی ولاو اذا قرزو لین دن نیکانو خلقوم کڑے اور اللہ دی منگ دکا بوج نوسائی تھی موز پا سڑی گڑ وڑش ہم خادی پا سڑی گڑ وڑش عزتمن سڑے پا کی کمزوریشی زلیلش نہ سڑے برایشی تا تب دومر قیسی شروع کی تب وہ سر بھئی ٹیٹنے والے گلے بناسی یعنی دے چی دا قرض پکی نوی دیستا پا مخ کی لقیدے نشی او تا تب نہیں او تب وہ تکلے ولاڑے جی 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 بالکل جی جی او دزرنے واللہ خبری قرض و بوج دے درون دی سڑی دا ملا تیر ماتے نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تا دعاو کوا چی تا دعاگانی دا اللہ نا غوارا رب العالمین مستا دا قرض ختم کی اگر کا دا غرم را قرض کی نو دا دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل تقولت اگر دعا دا اللہم مالک الملک اے اللہ اے اختیار مند دا باچاہی یعنی سمرا باچاہی چی دا دی اختیار دا چا پلاس کی دے اللہ پلاس کی تؤتی الملک من تشاء تا باچاہی ورکے چاہتا چیو گواری وتنزع الملک من من تشاء او راکاگی یا اخلی تا باچاہی دا آگا چانا دا چانا چیوی گواری مطلب باچاہی ورکول اغسطل در اللہ پلاس کی او چی صدر اللہ در کڑی کنا کاغا دا زمکی ٹوٹا دا کاغا معمولی تجارت تے کاغا یو 100 روپے اور ریالونے دی نو دا سوچ مکو چی دا کمال زمان دے اولنے واخرنے نا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء دا باچائی ٹوڑا دا اللہ دا وقتی توری کل یو لورکی او دا یو نیوالی بل لورکی نو دی سر صرف گزارہ کوا جون و سر تیروا خو پا دی سوچ کی نا چی بس دا باچائی زما داو جو زمانگ دا نیکونو یو منگ کتاو منگ برانا یو سورجی بعد و کفن کی پروتی بیا با دی نا باچائی او نا با دی کاروباری او نا با دی پیسی او نا با دی نسبی او نا با دی قامی دا ہر صدا اللہ دی اللہ تا پاتی دی خو صرف دوم رده چی رب العالمین پا دنیا کی عارضی دا باچائی دا زمکی دا جیداد دا مال دا تجارت دا بعضو خلقو لسا وقت پوری ورکیو دا امتحان دا اللہ رب العزت نو چی دل باچائی در کڑا نو شکر ادا کوا او چی دل در نکڑا بیام شکر ادا کوا نو بیا شکر پسے دے دا خبر سیم دا بیام شکر کوا بیا شکر سے دے خیر با پکی نو او صبر ہو بکے بیدی دعا کی سدی وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکے آگا چاہتا چیتیو گوارے و ذلت ورکے آگا چاہتا چیتیو گوارے او دا آیت سورة العمران کی دی نو دین مسئلہ ثابت شوا چی عزت و ذلت دا اللہ پلاس کی تھی کتا گوارے چی عزت منشی نو دا آگا رب سر برابطہ مضبوط ہے قرآن کے اللہ وی فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا عزت او دا عزت طول اختیار دا اللہ پلاس کی آگا سڑے عزت مند دے چی اللہ عزت مند کی او آگا سڑے ذلیل دے چی اللہ ذلیل کی
که دا ټوله دنیا راولګي او تا ذلیله کوي که نه او الله ته عزتمن کړی نو هېڅ پروا مه کوه ورب الکعبه که د ویښتو امر ذلت تاله څوک درکړي د یو ویښته امر ذلت او چې کله الله رب العزت یو انسان لره ذلیله کړي لکه دا ټول مخلوق راپاسي د دنیا دا کنه او دې سړي له عزت ورکول غواړي دی نه عزتمن کېږي دا عزتونه ورکول د الله کار دی د دې عزتونو اخیستل د الله کار دی الله دې موږ له عزت د دنیا او د آخرت راکړي او الله دې موږ د دنیا او د آخرت د رسوایي او د ذلت نه وساتي بیدک الخیر ټول خیر ستا په لاس کې دی الله اکبر ټول خیر ستا په لاس کې دی انک علی کل شیء قدیر ته په هر شیز باندې قادر یې هسې دې خبرې ته مو خیال دی دی خو فریاد کوي ځکه غواړي چې الله د قرض ختم کړي نو وی الله ته د باچایانو باچا یې نو چې د باچایانو باچا دی نو د هغه په وس کې شتي چې ستا دا قرض څه کړي ختم کړي دویمه عزت او ذلت ستا په لاس کې دی نو چې عزت او ذلت ته چا په لاس کې دی هغه سره اختیار شتي چې ستا دا قرض ختم کړي وی ټول خیر ستا په لاس کې دی نو چې ټول خیر د چا په لاس کې دی هغه سره د اختیار شتي چې ستا دا قرض ختم کړي وی ته په هر شیز باندې قادر یې نو چې په هر شیز باندې قادر دی نو هغه په دې قادر دی چې ستا دا قرض ختم کړي زما په دې خبرو ورسېدی او که نه زه غواړم چې د دعا تاسو کله د الله نه غواړئ چې سم پې پوهه یې چې زه د الله نه څه غواړم د زړه د کومې نه ښه رحمان الدنیا والآخره الله اکبر ته یا الله ته رحمان ته مهربانه ته رحم کوونکی د دنیا او د آخرت یعنی ستا مهرباني په دنیا کې هم ده ستا مهرباني په آخرت کې هم ده تعطیهما